د ذکر په وجه باندې الله د انسان د مخ کې د ایمان یو رڼا پیدا کوي، الله د زړه کې د ایمان یو رڼا پیدا کوي. وکیع ابن الجراح مشهور عالم دی، د صحاح استاذ دی، د یو کتاب لیکلی، کتاب الزهد د وکیع ابن الجراح. غالبا د 8مه صفحه کې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو اثر راوړی. وایي که څوک دا غواړي چې په رڼا ورځ کې الله زما د مخ کې د ایمان اثر ښکاره کړي، نو فلیقم لربه فی لیلة السوداء، تور شپه کې د رب العالمین بندگی وکړي. ته ګوره چې الله له په دې مخ کې د ایمان رڼا ښکاره کوي. تاسې ګورئ بعضې تور انسانان به او چې د مخ ته ګوري سړی وایي چې بار بار ورته ګورم، هغه د رب العالمین په نور، د الله په دین، د الله په ذکر، د الله په تقوا باندې آبادي. الله دې زمونږ او ستاسې بدنونه، زړونه، مخونه الله دې په تقوا او په دین باندې آباد کړي. علما وی دې ذکر کې یو پیدام دادا چې یکسو الذاکره الحلاوه والندره. څوک چې الله ډیر یادوي د ده په دې خوله کې خوږې خبرې ډېرې او د ده په دې مخ او بدن کې د ایمان تر و تازګي. وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظره. قیامت کې به هم داسې مخونه تر و تازه وي او الله به ورته وایي ما ته ګوره. الله ته الله دیدار دی، الله زموږ نصیب کړي.